نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دا الله پاک ولسم نمبر 17 نمبر یا وهاب جل جلاله یا وهاب جل جلاله معنی سره اے د هر سيزور کون کیا اے د هر سيزور کون کیا بخون کیا هر شی انسان ته ور کون کیا علماء کرام دې ډېر غټه فائدې ذکر کړې دي. اول نمبر پیدا پکې دارا چې کوم نارنه سره روزانه د الله پاک دانو یا وهاب جل جلاله وذلیلی پورت کې نو مستجاب الدعوات بشي دعاګانې د الله په دربار کې به قبليږي دعاګانې به قبليږي دا غواړي ګن دعاګانې قبلي شي نو ورځ کې څو پورې پکار دي روزانه وو پیری یا وهاب جل جلاله څو ورځ کې وو پیری وي دعا به الله پاک نه کوي دعا به قبليږي خبرې ده شو کنه د نمبر پیدا پکې دارا وسوګي ما خصن من نفسه صار له سری وي ور ما خصن دې کړي دي کنه دا درس نه بعد صار له سری 14 ځلې ولولي هغه ته د رزق فراخي نصیب شي سمشي د رزق فراخي مو نصیب شي سو باید دعا درې نمبر پیدا پکې دارا چې حکم سره وي د فقر او فاقې نه پریشان وي کور کې لکه قرضونه وي او روزګار نشلېږي او هغه کور ولا ټول په شریک باندې دا ټول نرنه زنانا د الله په همیشه لپاره وي یا وهاب جل جلاله وکور کې به ډېر زړه خوشحالي راشي مالی فراخي براشي دی بایران شي دا فراخي د کوم طرف نه مې راځي ورنه سبا اکثر کورونه کې غریبي ډېر نه ده ټول کور ولا د اتفاقه بین النبات موږ مرګ پورې بدا الله په نوم دی یا وهاب جل جلاله اسانه خبره یا وهاب جل جلاله ولا پناس مملاس کا سره چیز دې کټو برکې و تر مرګ پورې بدا کور ولا تا قیامت پورې نسلان باندې نسل دی الله تعالی کی دغه نغری منن کی سو پیدا شوی درې څلورم نمبر پیدا پکې دارا وای کوم سره صاف منځي کی کنه صافي کنه څوک دا چاشت وای کنه چاشت صاف نه بجونه تقریبا تر یولس بجو پورې ټیم دی نه هوره تر یولس پورې د صاف منځي کی دعا یا څلور 400 مرکه اتم شته دولسم شته او د صاف منځو نفسو د سجده قرآن کې د سجدي آیات ولولي قرآن کې څوار د سجدي دي یو آیت د سجدي کې وایي او دا غنه بعد د آیت دغه سجدي تلاوت ادا کی تلاوت سجده ادا کی ابا کې وزل یا وهاب ولولي والمخلوق نو به پرواشي الا المخلوق نه محتاج کوي اسانه خبره شو کنه صاحب منځي او دا غنه بعد قرآن کې د سجدي تلاوت یو آیت ارزنه چې وایي سجده تلاوت سوال لذي کنه یو بکی وایو او دا غینه بعد به سجده تلاوت ادا کی دا خو درځي کنه سجده تلاوت سجده او دا کې بیا سبحان الله الاعلى دې پیری وای او دا غینه بعد و پیری وای سو پیری وای وذلی یا وهاب جل جلاله الله بل انسان مخلوق نه بي پروا کوي دا عمل جاری ساتي ها صاحب مون کوي او دا طریقه وسره کوي پنځم نمبر پیدا پکې دارا وسو رزق فراخي غواړي د ساخ په وخت کې ضرور رکعت وکي السلام نه پس د سجده کې یو سر ضرور ځلې ولولي وځه بل طریقه راخه ساخ منځو کو او مون سلام یو ګرځو به الله ته سجده ولګي هغه ټیم نه هغه ورسته او باید کې یو سر ضرور ځلې یا وهاب ولولي اګه وو سر نه 50 دریم کافي دي 50 دریم سلیم کې لګي ما اسانه خبره ده ضرور رکعت د رکعت ساخ دی وکړه به فورا راته سجده ولګوله هغه څه پیری پکار دی یو سل ضرور پیری هغه وخت نه څه پیری 50 پیری یا وهاب جل جلاله ان شاء الله به دیو مالدار شي الله به دې فراخ کی شپږم نمبر فائدہ وجګر انسان تار قسم حاجت پیش شي څنګه حاجت انسان ته پیش شي یو حاجت راغی نه تاسو مشکل راغی په نیمه شپه کې د کور یا جماعت په انګل کې انګل پیژنې کنه سحر کې د کور په سحر کې جماعت په سحر کې درې سجده وکي څو ځله
دې الله ته سجده ولګي ابه لاس الله ته اوچت کی اسمان ته وګوري خان اخلاص ته وګوري دعا په وخت اسمان ته کتل ګوري کله نظر الله تعالی واخلي دعا په وخت اسمان ته نه ګوري کله الله نظر قبول اوره کوي دغه لاس ته وکړل غواړي چې ما خصن درې پیری په خپل انګړ کې دغه کور ته سین کې جماعت ته سین کې الله ته سجده ولګي سره ابه الله پاک تعالی سچ کی راته اصل پیری و یا وهاب جل جلاله ماری د څنګه یا وهاب جل جلاله سل پیری بولاله من دعا کې وایو او خپل حاجت ذهن کې ساتي وګدا عمل دریش پیو کې یا وش پیو کې ان شاء الله پدریش کو کې دنه نه وو کې الله تعالی ولا حاجت پوره کی وګورئ شو آسان طریقه شو ها هم نمبر فائدہ پکې دارا چې کوم ځارنه سنانه ماخصه من نه پس یو لسنم سوا غلطه وایو 1150 غلام ور ماخصه من ذکر دی د ویتر نه پس کنه ویتر یې کړی دی دا درس نه بعد د درس مرسو شي کنه زینه بعد کوټ تکینی او 1150 لري وایو یا وهاب جل جلاله والله بده د قرضونو اخلاص کی اگر که د دریا نه زګونو ورمور وای نه دیو قرضدار پاتې نشي ټول قرضونه الله تعالی ولا کوي سبحان الله وای ها نن سبا قرضونه ډېر ځي ها قرضونه اخلاص لپاره پر بهترین وظیفه ده ها 1150 لري مختصر معنی نه پسی وي ابه دعا اتم نمبر پیدا بچدارا کوم سره په غریبۍ کې گرفتار دي نو هغه دې وځ پټ ډېر کوي هر وخت ځان سره یا وهاب جل جلاله ولا پناه مملاستا الله به دې زړه قرضون نه راوړي اگر ځان سره ولي کی او ځان سره ساتي هم ټیک ده الله دې فقر او فقیرین دې اخلاص کې ویلي کې ځان سره چې په سرمن کې ساتي ها وده به حیران چې زماره فقیری الله کوم نه پات الله تعالی او دا غریبی کوم نه ختم شو ها یا مشه ځان سره وایي یا ولي کی الله دې خوري طریقې سره دې نه راوړي هم نمبر پیدا پکې دارا او څو چې د آیات وزري فرض مانځنه پس وایي نو الله تعالی دې دنیا ایمان سره بوزي هغه دعا حسن ال عمران 8 نمبر آیات کې ده خاصه نمبر کې ده اتم نمبر دا دعا ځکه ها ځان قدر په وخت وځي کړي شي ربنا لا تزغ قلوبنا ال عمران 8 نمبر الاولى کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهاب يشتغل 8 نمبر آیات لسم نمبر پیدا پکې دارا وکور کې د برکت د پاره کور کې برکت راشي نو یا وهاب یا ذل سره اے داسې وي یا کریم ذل الوهاب څنګه یا کریم ذل الوهاب دا ولاړ په ناس باندې راوخره کور کې خیر او برکت یا کریم ذل الوهاب یا کریم ذل الوهاب ایو لسم نمبر وای چې برکت لپاره الکافی وسره دي عام پک شو یا کریم ذل الوهاب الکافی یا کریم ذل الوهاب الکافی نورم خبره شو او دولسم نمبر دار وای چې چاره مشکل را پیښ شي یو میدان ته وځي د دعا په شکل د رسول اسمان ته اوچت کی او سل پیری دی یا مخه خاصه کیږي که وسره وکنه و سجدي نه بس یو میدان ته وځي او الله ته اوچت کی او سل پیری دی یا وهاب جل جلاله ان شاء الله مشکل به وتاسان شي د دې وجه نه نو الله تعالی اروح د رسول په کار دي خو نه نه لپاره په هر حال کې یا وهاب جل جلاله یا وهاب جل جلاله